ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهارا ټي وي د نن ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې. نن 21 فروري ده او نن په اسلام آباد کې د انډس کلچر فورم 10مه د مورنو ژبو ادبي او کلتوري میله په پی این سی ای هال کې ماښام 6 بجې شروع شوه. د دې افتتاحي تقریب نظامت د سندې او اردو ژبې نومیاله دانشور شبنم ګل او ډاکټر حمیره اشفاق وکړو. د دې میلې کې د انډس کلچر فورم د 10 کالو د ویډیو یو پریزنټیشن وړاندې شو او د افتتاحي او خیر مقدمي کلمات چې دی نو هغه د پی این سی ای ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب جمالي او بیا ورپسې د انډس کلچر فورم چیرمن ښاغلي نصیر میمن د خپل تنظیم د 10 کالو اجمالي جایزه وړاندې کړه. میلمنو ته په خیر راغلي وي او د کومو تنظیمونو، ادارو او صوبایي حکومتونو او د وفاق مختلفو ادارو چې پی این سی ای، اکادمی ادبیات پاکستان، هایر ایجوکیشن او نور چې کوم ادارو دي سره مرسته ملاتړ کړو د هغې ته مننه وویله. ډاکټر نجیب عارف د مورنۍ ژبې په اهمیت او افادیت خبرې وکړې او هغې وویل چې د یوې ژبې که یو لفظ هم ختمیږي نو له دې سره یو خیال ختمیږي او دا خیال چې دی نو دا د انساني ټولنې لپاره د خیال ختمېدل ډېر لوی زیان دی. دغه وجه ده چې اکادمي ادبیات پاکستان هم نن سهار 11 بجې په اکادمي ادبیات پاکستان کې د پاکستان د مورنو ژبو یو عجایبګر پرانسته وکړه. په دغه کې د ټولو ژبو 72 ژبو مختلف دستاویزات محفوظ شوي دي. بیا ورپسې د پلاک ډایرکټر جنرال بنش فاطمه ساهی هغې هم د مورنۍ ژبې په اهمیت خبره وکړه او دغه شان ډاکټر مختیار احمد چیرمن هایر ایجوکیشن کمیشن هم د مورنۍ ژبې په اهمیت او افادیت زړه پورې خبرې وکړې او د تعلیم او پیشورانه تربیت وفاقي سیکرټري ښاغلي محی الدین احمد وانی هم چې دی نو د انډس کلچر فورم د هڅې وستایلې او مورنۍ ژبې چې نن که مونږه زبوخالې ښکار یو نو د دې اصل وجه دا ده چې مونږ خپلې ژبې، خپل کلتورونه پرېښي دي او پکار دي چې مونږه خپلو ژبو، خپل کلتورونو ته اهمیت ورکړو. په دې دستوره کې د موسیقۍ او د رقص سیشن هم وشو چې په هغې کې مختلفو فنکارانو د خپل مظاهره وکړه او په دې موقع د پاکستاني ژبو نابغه شخصیتونو ته لایف ټایم اچیومنټ ایوارډ ورکړی شو چې په هغې کې د پښتو ژبې قامي مترقي شاعر چې پښتانه ورته خپل قومي شاعر وایي محترم رحمت شاه سایل ته په ډېر درناوي سره چې په کوم کې چې دی نو ایوارډ ورکولو نو وفاقي سیکرټري تعلیم او پیشورانه تربیت د اکادمي ادبیات پاکستان چیرمن ډاکټر نجیب عارف، د پی این سی ای ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب جمالي، د انډس کلچر فورم چیرمن ښاغلي نصیر میمن
په ګډه سره هغه ته ایوارډ ورکړو. په دې موقع په حال کې موجودو خلکو د لا تر ډېر وخته د لاس په پړکا د هغه د ایوارډ وروسته د خوشحالۍ څرګندونه پرې وکړه. پښتنو قامي شاعر رحمت شاه سایل سره چې کومو نورو ژبو منورینو ته د لایف ټایم اچیومنټ ایوارډ ورکړی شو. په هغې کې محترمه مسرت کلاچي، سرایکي، میاں کلیم الله قریشي پهاړي، جناب روزي خان برکي اورمړي، ډاکټر عادل سومرو سندھی، جناب انور شعور اردو، جناب جمیل احمد پال پنجابی، جناب شابیک شیدا براوی، جناب یوسف عزیز گچکی بلوچي نومونه شامل دي. دا د خپل نوعیت ډېر ځانګړی او بهترین دستوره وه. په دې کې ډاکټر عطاالرحمن عطا او طیب الله خان، ملک شیر علي خان او سارا خان او فرحت الله بابر او عبدالناصر شیخ کوري او نور ګڼ شمېر پښتنو په دې کې د پښتون کلچر اسوسییشن چیرمن شعیب خان یوسفزي او نور ګڼ شمېر پښتنو ګډون درلود.